یقین که دلته خو ګوره چې شل 21 کاله دلته هم جنګ واري وو به دغه نارې ویلې چې دا وروره ګله موږ بشر دوستان یو دا یو هغه ګوره جوماتونه یې بمبارول دلته او مدرسې بمبارولې که په میدان ښار کې وي که په لوګر کې وي لوګر کې خو بې حسابه زیاتې مدرسې شهیدانې کړي دي نو اوس دا چې دغلته ظلم کېږي باید دغه نور چې وایي چې موږ بشر دوستان ولې دي هغو دې مرسته اوس وکړي که نه ورته ودې وایي دا جنګ دې ودروي وروره ګله چې په هغو باندې خو ظلم روان ده ولا ډېر زیات روان ده خپله خو یقین وکړه چې ما یو لمانځه او داسې کې هم نه پرېږدم دعا ورته کوو او چې وس هم اوسي د شپې هم ورته راجګېږو بالخصوص یاسین شریف ختم یو 2 رکعته نفل ورته وکړو دعا ورته کوو دغه د مونږ په وس کې کېږي او نو د چا په وس کې لکه سعودي ده دغسې پاکستان ده چې اټمي قوت وروره ګوله لري هغوی کولی شي چې د دې مخنیوی وکړي دغسې نور هیوادونه نو د مونږ دا خواهش ده له هغو نه چې وروره ګوله د هغوی مظلومانو په حق کې وروره غږ جوړ او هغوی باندې دا ظلمونه ودري پوه شو مځکه وایي هغه سوځي وایي چې اور پرې بلیږي نو هغه بېچارهګانو باندې اوس اور بل ده نو کوم سړي چې دلته قرباني ورکړې ده هغو ته معلومات چې دا څنګه چل ده نو چې مظاهره یې باید مونږ په ډېر شوق باندې د مظاهرې ته راسو زه خو خپله انشاءالله درځم نو نور هېوادوالو ته هم همدا خواهش دی چې مظاهرې کې هم ګډون وکړي انشاءالله